سلامونه او درنښت. که څه هم د کونړ د تړون په تړاو باندې د بي بي سي راپور دا دی دلته درته خپور شو. د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوی په هر حالات کې یو ډیر نیک او پر ځای اقدام دی چې وسي چې د خلکو د خوږو مخنیوی وسي او جګړه په سیمه کې ختم پسې. دا یو نیک کار دی، خو دا ډول تړونونه په خپل ځان کې په خپل ځای کې مختلف ابعاد لري، مختلف تاوانونه لري. یو تر ټولو لوی تاوان د داسې تړونونو دا دی چې د حکومت په سرپرستي کې نه کیږي، د خلکو ترمنځ کیږي، د جاسوسي ادارې وسیمې ته لاره مومي. د جاسوسي ادارې استخبارات دا راځي په خلکو کې نفوذ کوي، دا زیاتیږي. یو تاوان یې دا دی. دوم تاوان یې دا دی چې په فیوچر کې یا په راتلونکي کې کېدای شي دا تړون ډیر غلط د کونړ په تړاو باندې استعمال شي. کېدای شي په دا تړون کې د دې خلکو څخه داسې دسخطونه یا داسې لاسلیکونه واخیستل شي چې هغه د ډیم د جوړېدو مخنیوی وي، یا کېدای شي په دې سیمه کې دښمن ډیر زیات نفوذ وکړي. نو د شخصي تړونونو تاوانونه ډیر زیات دي او دا ډیرې بدې پایلې لرلی شي. خو دا موضوع په مجموع کې د شیخ ادریس مرګ تر سیوري لاندې راوسته. دا ډیره لویه موضوع وله، ځکه دا دوم ځل دی چې پر ډیورنډ خط باندې د دواړو غاړو ولسي خلک تړون سره کوي یا د ولسي خلکو د تړون نوم ورکول کیږي. البته ډیر رول د پاکستانی استخباراتو د پاکستانی پوځ دی په دې سیمه کې. نو دا یو داسې اقدام دی چې باید وسپړل شي او د شیخ ادریس مرګ تر سیوري لاندې رانولي. په کار دا ده چې پوهان، په کار دا ده چې د دغسې تړونونو پوهان، د دغسې پیښو پوهان، د جرګو او مرکو پوهان پر دې موضوع باندې وږغیږي، ښه او بد اړخونه یې راوباسي. که د دې ښه او بد اړخونه راونوځي، دا به په راتلونکي کې خدای ناخواسته د افغانستان په خلاف استعمالیږي، چې بیا به حکومتونو خو بدلیږي را بدلیږي. له بده مرغه په افغانستان کې د نظامونو د بدلیدو تاریخ ډیر اوږد دی، د حکومتونو د بدلیدو تاریخ ډیر اوږد دی، اما تړونونه پاتېږي. لکه څنګه چې زموږ د ډیورنډ تړون پاته دی، لکه څنګه چې زموږ د ګندمک تړون پاته دی، لکه څنګه چې زموږ نور تړونونه پاته دي. نو دا به هم بدلیږي، را بدلیږي، به حکومتونه به بدلیږي، خو تړونونه به پاتېږي. ولسو خلکو ته په کار دا ده چې د نظر خاوندان دا موضوع را وشاربي، پر وږغیږي، هغه ټول اړخونه یې راوسپړي، د ولس سره یې شریک کړي چې ګټې یې څه دي او تاوانونه یې څه دي. هو دم ګړی چې د ولس د مرګ ژوبلې مخنیوی شوی دی، دا ښه کار دی، اما نور کوم تاوانونه لري. دا یو موضوع ما در سره شریکه کړه، نور یې تاسو پر مخ شریکه کړئ چې خلک خبر شي، ژوندي اوسئ.